بعضې اقتصادي مشکلات ول چې واقعا سړی جګرخونی شي او اقتصادي مشکلات مې ډېر سخت زیات ول او سپورټ مې نه و دومره په هغه وخت کې ډېر وړوکی وم چې خپل پلار مې د لاسه ورکړو ما ته یې کنځل وکړ هغه زه ښکته شوم یو وار مې کړی زه خپل هم پسته خفه وم هغه لږ وغورځېدو ته پوهېږې د چمن د خولې نه تر بګرامیو پورې زه په پښو راغلی یم سلامونه زیرک صاحب تاسو ته ستاسو د کمرې ټول لیدونکو اورېدونکو ته استاد احمد غني زازا یم د ام ام ای استاد او په څنګ کې د کرکټ د فټنس هم ټرینر پاتې شویم او مربي هم د پکتیا د ولایت یم د ځاځي اریوب د ولسوالۍ او د شریف د کلي نو اولین تمرینات مې چې شروع کړي هغه په کمفو کې ول چې کمفو کې مې تمرین کولو د استاد وصي قیومي سره نو ورپسې مې د استاد رفیع رؤفي سره همداسې نورو استادانو سره مې کار کړی په ام ام ای بخش کې نو کله چې زه اته کلن لس کلن وم چې ما تمرین شروع کړی و لس کلن وم نو په دې عرصه کې ما اتم صنف پورې درس ویلی نو هغې نه بعد بیا درسونه رانه پاتې شول بعضې اقتصادي مشکلات ول چې واقعا سړی جګرخونی شي او اقتصادي مشکلات مې ډېر سخت زیات ول او سپورټ مې نه و دومره په هغه وخت کې ډېر وړوکی وم چې خپل پلار مې د لاسه ورکړو کله چې د پلار د لاسه ورکړو نو ما وغوښتل کله چې لږ رالوی شوم مشر ورور مې ورسره ترونه مې ول چې هغوی هم بیا پسته پسته سپورټ کولم نو ما یو سوچ وکړو زه باید آینده یو څه اوسم کنې ما کولی شول چې خدای نخواسته ځکه د سړي چې په اته کلنۍ لس کلنۍ کې پلار وفات شي هغه بیرته یو داسې ځای ته رسېږي دا د انرژي ده چې استعمالوي په سمه لاره نو ما کوشش دا وکړو چې پلار مې چې وفات شو ډېر سخت راباندې تېر شوې ورکشاپ کې وم منایز د مستري وم بیا مې هغې څنګ کې ورزش کولو ورزش همدا وخت و چې خدای پاک ما ته یو داسې وخت راکړو چې هغه د استادۍ تر پوره ورسېدم مسابقې مې ونه شوې کولی دې دپاره چې اقتصادي مشکلات ول نو دوه درې مسابقې مې په کمفو کې کړي بس د اقتصادي مشکلاتو د وجې نو ما نه هر څه پاتې شو بیا خپل سپورټ خپل انرژي مې مصرف کړه تر څو زه یو ښه آینده ولرم ښه روښانه آینده ولرم نو خوشبختانه د الله نه ډېر راضي یم چې زه یې داسې یو لارې ته سوق کړم چې هغه د ورزش ډګر دی هغه داسې یو ډګر دی چې ټول خلک په هغه افتخار کوي ویاړ کوي چې زه کاشکې ورزشکار اوسم د ورزش تر څنګ یو دا نه دی چې څوک د ورزشکار شي او بس مهمه دا دی چې ته جامعې ته څومره خدمت کولی شي مهمه دا دی چې تا نه جامعه څومره خوشحاله اوسي زه په دې عرصه کې ډېر خوشحاله یم د الله نه ډېر راضي یم چې ما په ورزش ډګر کې ما دومره کار کړی او خدمت مې کړی لا هم په خدمت کې روان یم ما مخکې هم ویلې ارمانونه خو زیات وي ما غوښتل چې زه یو ښه زده کړه وکړم او د ما شوق او ذوق د پیلوټۍ سره و ځکه ما زړه ډېر غټ زړه الله پاک راکړی و د پیلوټانو غټ زړه ما غوښتل چې زه داسې نظامي بخش کې یا په بل بخش کې باید پیلوټ شم ولې هغه اقتصاد را سره یاري ونه کړه چې زه زده کړې ډېرې وکړم خو بیا الله پاک یو بله داسې لاره راکړې چې هغه ورزش ډګر و نو اوس زه خپل هم د الله نه ډېر راضي یم چې ما د ورزش په ډګر کې دومره پرمختګ کړی دی چې اوس من حیث د رئیس د صف د یو اف سی هم یم په افغانستان کې او د افغانستان بهترین اتلان مې روزلي دي په ام ام ای بخش کې او د افغانستان بهترین اتلان را سره کار کوي د فټنس په برخه کې د کرکټ نو زه د الله نه راضي یم په خپل مسلک کې فعلا کورنۍ خو رښتیا درته وایم دومره هم نه یم سپورټ کړی ولې ما خپل ځان ډېر سپورټ کړو کورنۍ به دومره ویلې چې یاره ورزش څه کوي دومره کول چې هغه خپل صحت جوړوي نور ما به چې کله کلب نه راغلم مو ته یو ګیلاس شودې هم نه پیدا کېدې چې مونږ چیکلې وای زه اوس د دوست ځوانانو نه غږ کوم چې تاسو لپاره ډېره ښه زمینه مسایله ده تاسو د کورنۍ طرفه سپورټ کېږئ مو دومره سختې ګاللې دي چې زه یو وړه غوندې کیسه به دا درته وکړم چې خاطره هم دی تر اوسه پورې ما په ذهن کې پاتې دی زه اولمپیک ته تلم تمرین ته نو غالبا د څلورم پنځم کال 2000 ما سره بایسکل و نو چې کله لاړم ما سره او پیسې ډېرې کمې وې دومره وې چې هغه د پنچرۍ بایسکل مې پنچر و تمرین نه راووتم نو بایسکل مې پنچر و جوب ته مې لاس کړو جوبه کې راسره ډېرې کمې روپۍ وې تنها مې موټر بایسکل ته هوا ورکړه نو تر چمن خولې پورې راغلم هغه هوا بېرته لاړه د بایسکل
ته پوهېږې د چمن د خولې نه تر بګرامیو پورې زه په پښو راغلی یم بعد تمرینه هم. نو دا سختیانې ما ګاللې دي. کله مې چې پلار مړ شو ډېرې سختې ورځې وې په ما باندې چې تېرې شوې. هغه ډېر یو دردناکې ورځې وې، مګم ما کولی شول چې خدای نخواسته مونږ یو بل طرف ته هم تللي وای، مګم دا د الله پاک نصرت و او د الله پاک هغه کوم هغې چې په مونږ رحم و چې په ما یې وکړو، په ما ورور یې وکړو، لکه ورور مې چې په خپله مونږ دوه ورونه یو په کور کې، یو انجینر دی او زه په خپله د MMA استاد او د فایټ بخش ته راغلم. نو نورو ترونه مو هم راسره ډېر سپورټ وکړو. پس ته اول وختو کې ما خپل انرژۍ نه استفاده وکړه، یعنې دا درته وایم چې ما سره یو لسګون د دې بچني وي چې زه کرایه وکړم، نو معنا څه چې زه به دغه ځای ته رسېږم. دا چې دغه ځای ته ورسېدم دا د الله پاک نصرت و، زه د الله پاک نه ډېر راضي یم په دې برخه کې، په دې عرصه کې، او دا د هر چا ته د الله پاک نه ورکوي، یو شخص ته خدای پاک دا ځای ورکوي. دا هم نه دی دا کیسه وکړم. یو ورځ یو موټر کې ناست وم، نو روان یم مودي ته. دغه ټایم کې هغه ډریور ته یو چا پیسې ورکړې سورلی والا، لسګونې ورکړو، ډېر چیغې پې ووهلې چې واخله د پیسې دې. ما ورته وویل ما وروره دا غورځي چیغې مه وایه، معنا نه لري، پیسې دې ورکړې او دا ډریور درته واخیستې. وایي زه تا ته غرض نشته. نو ما ته خندا راغله، ما ورته ویل ښه صحیح ده چې ما ته نشته، مګم دا کار ښه نه دی. ده ډېر یو غټ عکس العمل راوښود چې راوښودو ما ته یې کنځل وکړ. هغه زه ښکته شوم، یو وار مې کړی، زه خپل هم پس ته خفه وم، هغه لږ وغورځېدو، غورځېدلی یم بېرته مې ځان راجي کړی، ځکه ما سوچ دا کړی چې ته که څوک نه اوسې نو تا پسې څوک نه غږېږي، ته باید خلکو ته ځان شو کې وښیې تر څو ډېر خلک در پسې خبرې وکړي. کله چې زه خپله مونږ لوبې کولې هغه وخت کې خو ځواني وه، دومره خوند نه کولو، خو اوس کله چې د ما یو شاګرد لوبه ګټي همداسې ورځې راباندې راغلي، ډېر د خوشحالۍ نه مې یعنې که زه یوه ویډیو در وښیم چې ما کومه چیغې والې دي چې ما شاګرد فایټ و، ما ماری کېناستې، غاړه مې ناسته او خبرې مې نه شوې کولی. دا خوشحالۍ یعنې ما ډوډۍ ته بیخي سوچ نه وي چې زه ډوډۍ وخورم، ځکه چې ما هلته سوچ و چې شاګرد مې کله لوبه ګټي، کله چې لوبه وګټله بیا مې دا سوچ و چې شکر خدای چې د لوبه وګټه، د خوشحالۍ نه مې ډوډۍ نه ده خوړلې. اول کې مې د خفګان نه چې دا به لوبه وګټي که نه، پس ته مې د خوشحالۍ نه ده خوړلې. داسې ډېرې وختونه راباندې راغلي، داسې ډېر سخت ډېرې خوشحالۍ راغلي. او بیا دغه خوشحالي نه ده، د خوشحالي بیا هغه د تا ټول غمونه یو ځای لرې کوي. کله اندکې خوشحالي در باندې راشي. ما باندې ډېر غمونه زیات راغلي، خوشحالۍ ډېرې کمې. او خوشحالۍ هغه خوشحالۍ راغلي چې هغه افتخار ما ته نه بلکې د جامعې لپاره افتخار دی.